پر هیواد د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د مالیې وزارت د رهبري له لوري له فساد سره د جدي مبارزې په لړ کې د ګمرکونو لوی ریاست هم په ټولو ګمرکونو کې د فساد د عواملو له منځه وړل په خپل کاري لومړیتوبونو کې شامل کړي دي. پر همدې بنسټ د مالیې وزارت د لوري ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو او د ملي عوایدو له تېښتې څخه د مخنیوي په موخه د ګمرکونو لوی ریاست د سکوډا په سیستم کې د سوداګریزو توکو بیې معیاري کړي دي. پخوا د سکوډا په سیستم کې د توکو بیې په غیر معیاري توګه ثبت شوې وي او د بیې ښودنې لپاره بېلابېلو سوداګریزو توکو ته په لسګونو قیمتونه ټاکل شوي وو چې د یوه جنس لپاره د څو کوډونو شتون له یوې خوا فساد ته زمینه برابروله او له بل لوري د ملي عوایدو د ضایع کېدو سبب ګرځېدل. یاد ریاست د سوداګریزو توکو لپاره د لسګونو کوډونو پر ځای محدود کوډونه جوړ او اضافي کوډونه یې لرې کړل. همداشان د سوداګرو ترمنځ د سالم رقابت او سوداګرۍ د ودې په موخه د بیې ښودنې هغه سلګونه کوډونه چې له تعرفوي کوډونو سره په ټکر کې جوړ شوي وو له منځه یوړل شول. د ګمرکونو لوی ریاست اړوند د قیمتګذارۍ ریاست کې اصلاحات مو زیات راوستي دي چې د بیلګې په توګه موږ تاسو ته یادونه کولی شو چې په تیر نظام کې تجارانو دپاره د سالم رقابت زمینه نه وه برابره. کله چې موږ دغه سیستم بررسي کړ د یو جنس دپاره مختلف ټیسیانې مختلف قیمتونه د یو جنس لپاره په سیستم کې ایجاد شوي وو، نو کله چې موږ دا ارزیابي کړل د دې څخه موږ دا پایله نتیجه واخیسته چا چې تیر نظام دغه کارمندانو ته چې دا مسؤلیت په غاړه درلود که پیسې ورکړي وي یا د هغې سره یوه لار وړې وي نو هغو ته په ټیټ قیمتونو ثبت وو او په غلطو تعرفه کوډونو کې په داسې تعرفه کوډونو کې چې د هغې فیصدي یا 0 وي یا 1% وي یا 2% وي نو په دو کې ورته ثبت کړي وو. نو لومړی اقدام موږ د دې تجارانو دپاره د سالم رقابت او د سالم بازار د رامنځته کولو لپاره دا کار وکړ چې دغه د ټیسیانې چې دي هغه د تعرفوي کوډونو سره تطابق ورکړو او سره یو شان یې کړو. د بیې ښودنې ریاست همداراز د سوداګرو لپاره د اسانتیا او د هغوی د چارو د سرعت په موخه په ولایتي ګمرکونو کې د بیې ښودنې او تعرفې مدیریت فعاله څانګې لري چې په اړوند برخو کې د سوداګرو اسناد په آنلاین بڼه له مرکز سره شریکوي او پر وخت طی مراحل کیږي. په هر ګمرک کې مو د قیمتګذارۍ او تعرفې مدیریت لرو. کله چې یو تجار یو جنس راواردوي او په سیستم کې د هغه قیمت ثبت نه وي پرته له دې نه چې هغه د فراه یا نیمروز د لرو ولایتونه تر مرکز پورې سرګردانه شي راشي نو هغو ته مراجعه کوي، هغه موږ ته په ایمیل کې د اسناد راستوي، موږ اسنادو ته په کتو باندې یوه ورځ 2 ورځې هغه نهایي چې ډیر وخت ونیسي په 3 ورځ ټي سي ثبتوو او دی کولی شي چې په هغه باندې طی مراحل وکوي او خپل جنس په آزاد ډول باندې بازار ته عرضه کړي او خپل ګټه مفاد او د ټولنې ضرورت رفع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سکوډا په سیستم کې د جوړ شویو کوډونو د سمون او څارنې په موخه یوه تخنیکي کمیټه هم جوړه شوې چې په دوامداره توګه په دې برخه کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د وزارت مالیې د قدرمن مشرتابه او د ګمرکونو لوی ریاست د قدرمن رئیس په مشوره باندې تر اوسه پورې چې کومه کمیټه ایجاد شوې ده هغه د تعرفې 20 فصلونه چې کابو 225 تعرفوي کوډونه کېږي د قیمتګذارۍ د ماډیول سره موږ هغه بررسي کړی هغو ته هم تطبیق ورکړی دی چې 660 ټیسیانې په غلطو تعرفوي کوډونو کې په مختلفو اجناسو کې په درملو کې په قالونو کې او په نورو اولیه موادو کې چې بعضې ټیسیانې په داسې تعرفوي کوډونو کې چې د یو جنس تعرفه ټیټه وه په لوړ تعرفه کوډ کې ورته ثبت شوې وي او د کوم جنس تعرفه چې لوړه وه هغه په ټیټ تعرفه کوډ کې ورته ایجاد شوې وي چې دا خپله د یو خیانت او غدر لامل ګرځېدلې وه دا موضوع او د تجارانو ترمنځ د سالم رقابت زمینه هم د منځه وړې وه. دا اصلاحات مو اوس راوستلي دي. د یادونې وړ ده چې د یادو اصلاحاتو له رامنځته کولو سره اوسمهال ګمرکي طی مراحلو کې د پخوا په پرتله روڼتیا او لازمه چټکتیا رامنځته شوې او د ملي عوایدو له تېښتې څخه مخنیوی شوی دی.